کله چې په کمپیوټر کې دا حالت راځي اول کله چې کمپیوټر د سوس فعالیت کوي دوهم کمپیوټر چالانولو کې د ډیر وخت لګي کله چې کمپیوټر ته چالانولو کې موږ سره کمپیوټر ډیر وخت نیسي دریم پروګرام په خلاصولو کې یا د پروګرام په بندولو کې موږ سره کمپیوټر ډیر وخت نیسي څلورم په کمپیوټر کې د فایلونو په ناڅاپه توګه ورکیږي سیستم بار خرابېږي او یا خطا پیغامونه موږ ته راکوي بعضې وخت به دې کتلي چې کمپیوټر تا ته خطا پیغامونه درکوي شپږم کمپیوټر ناڅاپه موږ سره هنګ کېږي یا ګولیږي یا موږ سره مړ کېږي کمپیوټر دا زموږ لومړی ویډیو ده د کمپیوټر څخه د وایرسونو له منځه وړلو په اړه څنګه کولی شو د کمپیوټر څخه ټول وایرسونه لرې کړو پرته د کوم انټي وایرس یا سافټویر څخه ډېر په اسانۍ سره موږ کولی شو په دې لومړي ویډیو کې به زه به تاسو ته 15 طریقې وښایم که چیرې غواړئ کمپیوټر زده کړئ او یا د کمپیوټر تخنیکونه زده کړئ نو زما چینل سبسکرایب کړه د زنګ علامه هم فعاله کړه چې د ټولو نه مخکې زما ویډیوګانې تا ته ورسېږي نور به د کمپیوټر سکرین په صفحې ګورو بسم الله الرحمن الرحیم اولې طریقې ته موږ راځو وینډوز سکیورټي ته سمه ده وینډوز سکیورټي ته چې کله زه راغلم دې نه بعد راځو وایرس ټرس پروټیکشن کله چې راټ کلیک وهم موږ سره دا صفحه راځي دا صفحه چې موږ سره راغله موږ سره څومره فایلونه دي دلته چې سکین وکړو 19,438 فایلونه دي چې موږ دا سکین کړو موږ سره په څومره وخت کې سکینېږي 1 دقیقه او 8 ثانیې سمه ده دا ووهئ اوله طریقه موږ سره دا شوه دا به منیمایز کومه دومه طریقه چې شی ده موږ سره دومه طریقه موږ به راځو رن ته ها رن به سرچ کې ولیکئ رن موږ سره راغی ته کولی شې چې شارټکټ د لارې هم رن خلاص کړې وینډوز آر سمه ده وینډوز آر چې کله موږ سره خلاص شو دلته به ته چې ولیکې اول قدم کې فارمیټ سمه ده FORMAT فارمیټ انټر به کې سمه ده دې نه مخکې چې زه درېیمه طریقې ته لاړ شم ما یو ویډیو جوړه کړې ده چې څنګه کولی شو د کمپیوټر ټول خاص سیټینګ موږ په یو فولډر کې برابر دې ویډیو نه بعد تاسو کولی شئ هغه ویډیو هم وګورئ دوه طریقې شو درېیمه طریقې موږ سره چې ده وینډوز آر دلته به ټري ولیکئ TREE ټري درې طریقې شوې څلورمه طریقې موږ سره چې ده وینډوز آر REG ریچ انټر به کې پنځمه طریقه وینډوز آر وهمه پنځمه طریقه موږ سره چې ده دلته پینګ به ولیکئ PNG پینګ پنځمه طریقه شوه په دغې اسانې طریقې موږ کولی شو د کمپیوټر څخه وایرس له منځه ویسو که چیرې کومه پوښتنه لرئ په کمنټ کې راته ولیکئ سمه ده افغان ورډ ایجوکیشن سبسکرایب بیل آیکن لایک کامنٹ شیر Thanks for watching you.